As the Taliban's Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice has stated in a new د افغان ښځو له غږ او اندام سره د طالبانو جګړه نن ورځ د لویدیځو رسنیو لپاره په یوه ګرمه موضوع بدله شوې ده. In response, we, the women of Afghanistan, برتانوي ورځپاڼې تلګراف په خپل وروستي راپور کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د افغان ښځو پر وړاندې د سختو سیاستونو په اړه ژورو اختلافاتو ته اشاره کړې ده. دغه ورځپاڼه د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د یو لوړپوړي مقام له خولې لیکي چې ښځو په اړه د ملا هبت الله اخندزاده ځینې فرمانونه منطقي نه دي. طالبان بدانند ما زنان افغانستان خاموش نمیمانیم. ما ظلم را تحمل نمیکنیم. ما مبارزه میکنیم. شعار ما حق، عدالت و آزادی است. طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته کاملا ثابت کردند که تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند. بنابراین ما از جامعه جهانی میخواهیم که به طالبان اعتماد نکنند. له دې مخکې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم کابل او کندهار کې میشت د طالبانو د مشرانو ترمنځ ژور اختلافات په ډاګه کړي وو. دغه ورځپاڼه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره تر مرکې وروسته وویل چې نوموړی له نړیوالو سره د تعامل پلوي دی او د ښځو پر وړاندې د سختو سیاستونو مخالفت کوي. زه وزیر داخله صاحب یم. امیر مومنی صاحب زموږ تاسو نن سبا پاچا د ملک دی او رئیس الوزرا صاحب، دفاع وزیر صاحب، استخباراتو وزیر صاحب، ولی صاحبان هیڅوک د بل په حق تصرف نشي کولی. څو موده مخکې د طالبانو یو بل چارواکي هم په غیر مستقیم ډول د ملا هبت الله له سیاستونو نیوکه کړې وه. سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. خو د طالبانو په حکومت کې د ښځو مسله یوازینۍ ستونزه نه ده چې خلک ورڅخه سر ټکوي. تر والي، تر ولسواله، تر قمندانه، تر ټولو رسېدلی یم. دلته یو سړی خپل دوکان ته د سیمه ییزو طالب چارواکو د ناوړې استفادې له کبله اور اچوي. طالبانو د هشام اخندزاده له لاسه، د هشام اخندزاده د ظلم له لاسه چې الحمدلله د اسلامي نظام ده، د امارتي نظام ده، په دې باندې موږ له ساره او له ماله تېر یو. خو داسې ظلم چې د هشام اخندزاده د ظلم په وجه باندې د امارت رنګه بدېږي، زه دا شی نه سم زغملی. له بلې خوا د طالبانو یو غړی د دې ډلې په ادارو کې له پراخ فساد او له خپلسري کارونو شکایت کوي. مه کوئ د خدای په خاطر مشرانو د دې قرآن روی ته وګورئ، د لنډغرو، لوپګرو او لوچکو اشخاصو ته وخت مه ورکوئ. دا ملت یې په والله تنګ کړی دی، قصدن دا کار کوي. افغانانو، ای امیر المؤمنین، واوره د دې قرآن روی ته وګوره، نور مسلمانان تنګ راغلي دي. قسم په الله چې افغانان تنګ راغلي دي. په دغه حال کې امنیتي ننګونې هغه بله ستونزه ده چې د طالبانو لخوا د امنیت د تامین په څرنګوالي جدي نیوکې رامنځته کړي دي. د داعش ډلې لخوا په بغلان کې د صوفیانو د پلویانو 11 کسان وژل کېدل په وروستیو کې د امنیت په برخه کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. نیروهای امارات اسلامی افغانستان در برابر پدیده داعش بسیار با جدیت در مبارزه هستند و این پدیده را در حالت نابودی قرار دادند. اینکه آنها بعض نقاط ضعیف را زیر حمله قرار میتن و مردم عام را که مصروف عبادت و مراسم خود باشند مورد گله‌باری قرار میتن. نهایتا حماقت و همچنان ضعف آنها را نشان میده و اینکه آنها دیگر توانی ندارند. په افغانستان کې د داعش ډلې د مرګونو بریدونو زیاتوالی د نړیوالو هغو اندېښنو ته هم د تایید مهر لګوي چې دا تروریستي ډله اوس په افغانستان او سیمه کې په یو بالقوه ګواښ بدله شوې ده.